دا ډاکټر صاحب هم دا کوېسچن ما کوو که نه چې لکه اوس مونږ کوم نیشنلیست مونږ پښتو کوو نه انګریزانو نیشنلیستانو خو دا نه دي ویلي که نه چې انګلیش داسې او انګلیش هغسې خو ریسرچ یې کړی دی محنت یې کړی دی نو نن مونږ موبایل وایو نن مونږ واچ وایو نن مونږ ټایم وایو لکه مونږ په انګریزۍ کې خبرې کوو نو ما لکه همدغه تپوس ما سلیم له رانه کوو چې که چېرته پښتانه ځوانان لکه ریسرچ سایډ ته راشي نو هم به زمونږ کام په مخکې باندې لاړ شي او انټرنیشنلي به زمونږ دا ژبه وپېژندې شي دا دغسې نه ده پکار لکه صرف په دې باندې خو نه کېږي که نه چې صرف مونږ مطلب پښتو خپل حق او خپل حق تبلیغ سره عملي خو سره مونږ لکه تاسو څنګه خبره وکړه چې دغه مونږ د خپل ایجوکیشن چې دی خپلو وسایلو سره ریلیټډ کړو هله هغې به دغه شان کېږي په دې باندې ما تپوس کوم بچې داسې خبره ده زه ته په دې خبره کوم زمونږ ژبه چې ده که نه دا ته وګوره دا د عمود دریاب نه والې تر هغه سیوای تر میدانونو تر چمنه پورې دا د 10 کروړه کام ژبه ده 10 کروړه افغانان یو دا زموږ ژبه ده په دنیا کې د یوې ژبې خاوندان هم 10 کروړه نشته موږ د یوې ژبې خاوندان 10 کروړه یو او دومره لویه لمن د دې ژبې چې په دې کې په زرګونو کتابونه پکې چاپ شوي ډېره لویه ژبه ده خو مسله دا ده که نه چې زمونږ دې پښتنې ژبې پښتو ژبې ته چېرته سرکاري سرپرستي نه ده حاصله شوې چېرې احمدشاه بابا لاړو شیرشاه بابا لاړو ډېر کارونه یې وکړو زمونږ اتلان دي خو د دلی په دربار کې هم چې کوم دی نو پښتو ژبه نه وه دا وګوره دا تاریخ ته د دې خو موږ انکار نه شو کوی که نه اوس موږ له په دې وخت کې دا پکار دي که نه چې موږ له اول موږ ډېر وروسته پاتې شوي زموږ ژبه ډېره سرتوره ده او ډېره کمزورې ده که شاعران لیکوالان او هنرمندان ترې نه لرې کړي نو د پښتو ژبې هېڅوک نشته شاعرانو لیکوالانو هنرمندانو هارون باچا دی او څه ورته وایي سردار علي ټکر او خیال محمد دی او کرن خان دی او دې خلکو چې کوم دی نو ژوندی ساتلی ګلورین باچا دی اوس پکې دی ژوندی ساتلې ده که دا ترې لرې کړي که نه نور د پښتو ژبې څوک ستا په ټوله ثوابه ضلع چې ده په دې کې د پښتو چې کوم عالمي ورځ ده د ژبو نړیواله ورځ ده نو هغه زما په خیال په ترکۍ کې یو سید الله نومې ولک ته 2-3 کاله وشو چې هغه هر کال دا ژبه نمانځي او خلک راغونډوي نور څوک چاته د دې اهمیت پته نشته اول موږ له دا پکار دی چې موږ د دې ژبې په اهمیت باندې سیمینارز وکړو مکالمه وکړو چې وایي ژبه قامي ژبه زموږ پښتو ده زموږ قومي ژبه اردو نه ده قامي ژبه هغه چې د یو وطن کې قامي وایي نه هغه قامي ژبه چې تا ته خپل مور ښایي نو هغه قامي ژبه چې د هغې څه د ډېرو کلونو نه ته وایي خو دلته مسله چې دا ډېر مصنوعي ریاست دی زموږ په دې مصنوعي ریاست کې تا ته وایي چې ستا اردو ستا قامي ژبه زما په کومه کاته کې قامي ژبه ده قامي ژبه خو ګوره که انګریزي ده نو د انګریزانو ده که نه که چیني ده نو د چینیانو ده که نه قامي ژبه که هندي ده نو د هندوانو ده که نه که بنګالي ده نو د بنګالیانو ده که نه خو زمونږ قامي ژبه اردو په کومه کاته کې ده دا لکه د دنیا په کم ګز په کم پیرامیټر باندې دا زمونږ د اول خو موږ له دا پکار دی چې سوشل میډیا د تاسو ځوانان یې په دې پکار دی سیمینارز پکار دی چې بهی اول خو دا خبره پکار دی چې دې ماشومانو ته ویرا پکار چې زمونږ قومي ژبه اردو نه ده زمونږ قومي ژبه پښتو ده او چې څو پورې زمونږ ژبه ځوانان په دې خبره پوه شي چې دا زمونږ ژبه ده نو دا ژبه به بیا دا موږ ته اوس ډېر محنت کول غواړي دا داسې په یکدم نه کېږي خو د ژبې اهمیت باندې چې کوم دی که نه ځوانان پوه کول پکار دي او هغه ته ذرایع ابلاغ نه کړي دا سوشل میډیا چې کوم ده که نه دا ډېره بنیادي شی دی سوشل میډیا لار هېڅوک نشي نیسلی دا موږ اوس چې دا خبرې کوو دا ویلاګ چې کوم دی د ډاکټر صاحب دا به راځي او بلا خلک ګوري دا حوصله موږ له سوشل میډیا راکړه موږ له سوشل میډیا راکړه چې موږ زموږ ځوانانو ته پردی تاریخ چې کوم ښیلی کېږي که نه پردی تاریخ دا پردی تاریخ موږ ته ښیلی کېږي پردي اتلان موږ ته ښیلی کېږي نو ډاکټر صاحب خبره چې زموږ ماشومان وایي چې د پښتنو دا خاوره چې ده که نه دې کې اړو څوک د څوک نر او بادر او تکړه سړی او قابل سړی اړو دې کې تېر شوی نه ځکه دا موږ ټیپو سلطان راته ښیي او مامون الرشید راته ښیي او اکبر باچا راته ښیي جهانګیر باچا راته ښیي او اورنګزیب باچا راته ښیي دا راته ځکه ښیي چې دلته څوک نشته
حالانکه دلته چې سدینو هغه هیڅ چرته نشته یعنی یوې قبیلې د هغه زمانې اکبر اعظم له شکست ورکړی او دومره تکړه پښتانه صرف دا یو قبیله وه یو ټول قبیله. پښتانه هم نه او او بالکل هغه پټ دي دا ټک کلای چې کوم نه مونږ ته جوړ کړو یو سمزو ته جوړ کړو که نه نو خبره ده چې دې خبرې باندې ډېر زور کول پکار دي ګوره اتاویا کاله خو دا وشو که نه د پاکستان چې ټول دروغ دي زمونږ د ماشومانو په ذهن کې ټول دروغ ورمنډي دروغ او یو دروغ د پاسه بل دروغ د بل دروغ د پاسه بل دروغ چې دا د پاکستان ما ته حق یې نه عرض ده. یو پی ایچ ډي ډاکټر پښتون ما ته وی چې لالا پاکستان یې نو مونږ به یو ګنې بیا به ما و د خر بچیا دا پاکستان نو ما مونږ دا پاکستان نو دا پنځپیرو دا ثوابای و دا مردانو زما پلارو زما نیکو دا زمونږ خاوره وه پاکستان زما په خاوره جوړ دی زه د پاکستان په خاوره نه یم وطن جوړ. په قوم جوړېږي دا زمونږ ډېرو قابله پی ایچ ډي ډاکټرانو چې کوم دي دومره ذهنونه له دغه کړي دي چې ته ما ته ته چې سکول ته لاړ شي تا په دنیا کې چې طریقې چې چا خوب لیدلی او ملک جوړ شوی د دې ریاست لپاره خو چا مطالبه نه ده کړې نو بالکل بس پنجاب کې یونینسټ حکومت و ها دلته د خدای خدمتګارو د کانګرس حکومت و په سند کې چې کوم دی نو مسلم لیگ په دغه کې و اقلیت کې و صرف بنګال کې د مسلم لیگ حکومت و بالکل دلته خو څوونه نو دلته خو خبره ده دا خو د پاکستان تحریک خو چې کوم دی نو چېرته چلېده بنګال کې چلېدلی دی او هغې سره 2 کاله پاتې دي بس جدا شول اوس دا د ښه ترقۍ په لار روان دي. ایډوکیټ صاحب دلته یو اهم سوال راځي زمونږ مشران چې کله دا خبرې کولې دا اوس چې مونږ وکړې او نو هغه غدارو او قسمه قسم الزامونه پې لګېدو اوس به تاسو د هود بایي او د اشتیاق حسین هغه بلیک هول پروګرامونه بالکل، ګورئ بالکل. چې هغې اوس د بابړې خبره هم کوي او هغې د ریفرنډم خبره هم کوي هغې د کلات خبره هم کوي هغې د بهاولپور ریاست خبره هم کوي دا څه چلو شو چې دا د وګوره. پنجاب نه دا اوازونه راغله دا داسې خبره ده ښه جي. چې ته دا وګوره که نه حقیقت چې دی که نه ها. دروغ مزل وي ډېر لنډ وي لنډ. حقیقت نه پټېږي هغه یو شعر به مونږ حقیقت چپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں میں بالکل نو حقیقت نه پټېږي ها. دا خو وګوره تاریخ دی ها. چې د انګریز خلاف د پښتنو نه علاوه چا مبارزه کړې ده په دا د شته پاکستان کې تاسو وګورئ بالکل. انګریز پسې ټوپک هم مونږ راغستی دی ها. د انګریز خلاف سیاسي جدوجہد هم بالکل، کړی بالکل. ټوپک ترنګزو باباجي راغستی عمر خان بابا راغستی سرتور فقیر راغستی فقیر پی راغستی بیا سیاسي جدوجہد باچا خان بابا خدای خدمتګار وکړي ما ته په دې پنجاب کې څوک وښیي که نه چې یو څوک چا د انګریز مردباد ناره والې ده یا په دې سند کې راته وښیي ها. هېڅوک نشي چې چا د انګریز مخالفت خو صرف موږ کړی او پاکستان هله جوړ شوی چې انګریز ته دی د انګریز په موجودګۍ کې خو د پاکستان نه و که ها. او دا تاسو وګورئ آخري خبره ته کوم جی. چې په دې ځوانان پوهې کول پکار دي ډاکټر صاحب جی. په دنیا کې چې کوم انټروډرز راغلي غاصبان راغلي ها. او قبضې کړي شاهنشاه ایران خلاف خمیني مبارزه وکړه ها. نو چې خمیني شاهنشاه ایران لاړ نو خمیني اقتدار کړ په هندوستان کې ګاندھی جی پټیل او نهرو او کانګرس مبارزه وکړه نو چې کانګریسان لاړ نو کانګرس په اقتدار اقتدار کې کرا زمونږ په پاکستان کې دننه د مشرقي پاکستان خلکو د شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ کې الیکشن د پاکستان وی ګټو ها. بیا د پاکستان د فوج خلاف مبارزه وکړه ها. په لکونو خلک یې مړه شو ها. تباہی شو ها. خو بنگلاديش چې پاکستان د هلته نه کډې را ونغښتې ها. نو شیخ مجیب الرحمن ته اقتدار ملاو شو ها. پاکستان وګوره پاکستان کې چې کوم خلکو د انګریز خطاب یافتو د انګریز مخبرانو نوابان سران ها. سرداران خان بادران سرداران پیران دین پیروش مولیان دی ته پاکستان حواله شو او چا چې د انګریز خلاف جدوجہد مبارزه کړې وه، پکې نو هغې ستا غلو. په دې تولندۍ کلي کې په دې صوابۍ کې په دې پنجپیر کې په دې مانیرۍ کې هغه خلک په خرونو سواره کړ او مخونه یې ورته تور کړه او ډوکو ورونه یې ورته واچول او په ډنډونو کې ورته غوپې ورکولې د کور سامان به یې ورله راغستی دا هغې ته ګوتیلې ورته کړو او چا چې د انګریز بوټ پالش کړه هغې ته د عمل حواله شوی دی دا زموږ حال دی چې نن پکې موږ اوسو نه د سر پته لګي نه د کونې پته لګي چې دا څنګه پاکستان د روانه مچوړه ده چا دې چل نه ورځي
کله به پوجان دا شوی مونږ یې ټیک کوو کله به عمران خان دا شوی زی ټیک کوم نه پاکستان جوړوم کله به بل دا شوی چاله چل نه ورځي روانه مشوړه ده دغه چې دا دروغ دي ټول دغه حقیقت څه شي